په دنیا کې د ای آی په ذریعہ باندې د ای آی خپل کوټ یعنی عدالتونه جوړ دي. زه څنګه سوال ځنې وکم د ماشین ماته څنګه جواب راکولی شي؟ السلام علیکم، دی درته وعلیکم السلام. ته په پښتو کې خبرې ورسره کولی شي، څنګه یې؟ دی راته وایي الحمدلله ښه یم. یعنی چې په کوم لینګویج کې په کوم ساینس کې ته خبرې ورسره کول غواړې، دی په هغه رنګه ستاسو خبر کوي. ته له ده زه یو عجبه سوال وکړه، تا زه غواړم چې زه سپوږمۍ ته وخېږم. یعنی چې سته وغواړې، ستا منټور دی، ستا استاد دی. سلامونه، نیکې هیلې، احترامات ملګرو، عبدالرحمن خلجي یم. نن موږ په یو داسې ټاپک باندې خبره کوو چې هغه دنیا بدلوي. یو داسې ټکنالوژي، یو داسې ماشین چې په خپله سوچ وهي، په خپله کار کوي، بلکې له انسان نه زیات کار کوي. دا ماشین څه شی ده؟ ماشین چې کوم دی دا نوې ټکنالوژي چې دغه ته وایي ای آی، آرټیفیشل انټیلیجنس. آرټیفیشل انټیلیجنس څه شی ده؟ دا په اردو کې دغه ته وایي مصنوعي ذهانت. مصنوعي ذهانت الله رب العزت انسان پیدا کوي، انسان ته سوچ ورکوي، فکر یې ورکوي، په هغه ته دا صلاحیت ورکوي چې هغه چاته جواب ورکولی شي، هغه سوچ ویلی شي، هغه فکر کولی شي، هغه څه جوړولی شي. یعنی هر هغه څه کولی شي چې په دنیا کې بل مخلوق نشي کولی. نو انسان هم همیش په دا کوشش کې ده چې دنیا ته یو نوی څه ورکړي، نوی ټکنالوژي ورکړي. حتی کې انسان تر دغه کوشش کړی دی چې انسان جوړ کړي، خو لیکن دا زموږ ایمان ده، زموږ عقیده ده چې د الله بغیر څوک انسان نشي جوړولی. خو لیکن دنیا چې کومه ده نن سبا، دنیا یو مصنوعي ذهانت جوړ کړی دی. مصنوعي ذهانت چې کوم دی هغه په لاس جوړ کړي باندې، یعنی جیلی ذهانت، یو جیلی ذهن جوړ کړی دی. یو داسې ماشین جوړ کړی چې هغه په خپله سوچ وایي، هغه په خپله فکر کوي، هغه تا ته جواب درکولی شي. مطلب د دغه ماشین چې کوم دی زموږ په دنیا کې په کوم فیلډ کې د دغه خدمات دي، په هغه به موږ خبره کوو. اول دا دی چې په صحت ته که موږ وګورو، په صحت کې، تعلیم کې، ساینس کې استعمال ده. حتی کې په دغه ځخه موږ دیني علوم چې کوم دي د هغه رهنمایي هم موږ له دې اخیستلی سو. په صحت کې د دغه کار څه شي ده، څه کار یې کړی دی. په صحت کې تاسو ته معلومه وي ډاکټر سرجن چې کوم دی د ای آی د ماشینانو د روبوټ په ذریعه باندې د سرجریانې کوي او کامیابه سرجریانې سوي دي په دا باندې. دا دی په دنیا کې د ای آی په ذریعه باندې د ای آی خپل کوټ یعنی عدالتونه جوړ دي، د ای آی خپل وکیلان جوړ دي. ماشینان چې کوم دی هغه جج هم یي، او ماشین چې کوم دی هغه وکیل هم یي. او دغه ته باقاعده ای آی کورټ ورته وایي په دنیا کې. یعنی له وخت سره چې کوم دی په دنیا کې به د دوی خپل عدالت به یي او خپل کورټ به یي، دوی به خپلې فیصلې کوي. دغه وجه چې شي ده چې دا کورټ دا دومره غټې فیصلې چې کومې دي هغه یې په ماشینانو باندې وسپارلې. د هغه وجه دغه دی چې انسان غلطېدلی شي، انسان خرڅېدلی شي، انسان کرپشن کولی شي. دغه رنګه لکه څومره چې د خدمات دي د انسان رنګه، بلکې د انسان زیات کار کوي. دا رنګه انسانان پریشان هم دي، دنیا پریشان هم دی چې خدا نخواسته مخته به د ای آی څه وکړي، کوم کارونه کوي. د آکسفورډ یونیورسټۍ یو ریسرچ دی په 2021 کې کړی دی، په هغه کې دی وایي چې دنیا ای آی چې کومه ده په مستقبل کې په راروان وخت کې به دا انسان د ځان دپاره رکاوټ جوړ کړي او دا به بیا انسانان ولي. ای آی به دا ووایي، د ماشینان به دا ووایي چې دا انسان چې کوم دی دا خو زموږ دپاره رکاوټ ده، باید چې د انسان له دنیا ختمه شي. معلومه شوه چې ای آی دنیا بدلوي، دنیا ده بدلون و طرف ته وړي، یو ډېره نوې ټکنالوژي ده. اصل خبره اوس دا ده ما او تا زما او ستا ټولنه به له دغه ګټه څنګه اخلي. موږ باید چې څه وکړو، موږ باید له دغه فایدې څنګه واخلو. په دغه کې چې کوم دی اوپن ای آی، اوپن ای آی یوه کمپنۍ ده د ای آی باندې کار کوي. د چې کوم دی یو بوټ یې جوړ کړی دی، هغه ته وایي چیټ جی پی ټي. چیټ جی پی ټي نوم ورکړی دی. دا یو ماشین جوړ کړی دی، یو بوټ یې جوړ کړی دی. نو اوپن ای آی یا چیټ جی پی ټي
د دغه کار چې شي ده زما او ستا په ټولنه کې چې کوم دی د دغه ډېر خدمات دي ما او تا له دغه ډېر کار اخیستلی سو اوس اصل شی دا ده چې جی پی ټي چې شي ده او د دغه زما او ستا دپاره کومې فایدې دي دغه لکه انسان ته چې ته وټساپ کوې ته میسج کوې ته دغه رنګه په چیټ جی پی ټي کې ته له ده سره خبرې کولی سې ته پوښتنې ځینې کولی سې اوس سوال دا پورته کېږي چې دا چیټ جی پی ټي دا خبرې زه څنګه ورسره کولی شم جواب ماته څوک راکوي د اصل کې دا د چیټ جی پی ټي کې تقریبا د یوې اندازې مطابق 1580 جی بي ډیټا پکښې ده 1580 جی بي ډیټا په دغه کې فټ سوي ده پکې اچول سوي ده او دغه سره سره تقریبا 300 بلیونه الفاظ کوم دی په دغه کې فټ سوي دي په دا ماشین کې اوس سوال دا دی زه څنګه سوال ځینې وکړم دی ماشین ماته څنګه جواب راکولی شي اوس چیټ جی پی ټي چې کومه ده ای آی چې کومه ده د دغه په ذریعه باندې چې کوم دا کار کوي دغه ته انسان دا صلاحیت ورکړی دی چې دی څنګه کولی شي دی تا ته جواب درکوي ته ورته السلام علیکم دی درته وعلیکم السلام ته په پښتو کې خبرې ورسره کولی شي څنګه یې دی تا ته وایي الحمدلله ښه یم یعنی چې په کوم لینګویج کې په کوم ساینس کې ته خبرې ورسره کول غواړې دی په هغه رنګه ستاسو خبر کوي غټه خبر د دغه څه شي دی خبره چې کوم دی پازیټیو همیشه پازیټیو مجلس کوي یعنی دا ستا سره مثبت خبرې کوي غلطه خبره غلطه مشوره ده چې کوم دی هغه نه تا ته درکوي او تا ته هم دا وایي چې پلیز ته چې کوم دی دا پازیټیو سوچ پازیټیو کا فکر پازیټیو کا دا کوم نیګیټیویټي چې تا راخیستی دی دا غلط سوچ چې تا راخیستی دی دغه کې تاوان دی بیا درته تا ته څنګه کوي په هغه کې تا ته دا لیکچر هم درکوي دا درته وایي په ډېر ادب سره په یو ښه لکه ستا چې کوم استاد یې اوس دا چیټ جی پی ټي چې کومه ده دا یو ستا استاد هم کېدی تاسو دا ځان دپاره استاد بللی شي یو ستا ټیچر هم کېدلی شي دا ستا منټور هم کېدلی شي کله چې له ده څخه چیټ جی پی ټي ته پوښتنه وکړې چې زما دا پریشاني ده زه دا پریشاني لرم آیا زما ته څه کول پکار دي زه ستا په سوچ باندې دا څه وجه ده دی تا ته خپل انسټرکشن چې کوم د خپل درښیي چې ستا هغه دغه مسله ده یا کېدلی شي د هغه سره سره درته وایي چې ښه خبره دا ده تل ډاکټر سره رجوع وکړې یو ښه کار دا دی چې یو ځکه یو اوس دا چې کوم دی میډیکل هیلث دا خو بیا یو حساسه کار دی هغه پازیټیو جواب چې دغه تا درکوي تا هم ګایډ کوي په هغه ټیم ګایډ کوي هم بعد کې درته وایي چې ته د مزید معلومات دپاره ته داسې وکړه د ډاکټر سره رجوع وکړه ساینس باره کې چې کوم دغه تا ته یو ښه پراپر جواب تا دی درکوي یو غواړې چې له چا سره خبرې وکړې ته چیټ جی پی ټي خلاصه کړه چیټ جی پی ټي دې خلاصه کړه هلو هاي څنګه خیر خیرت دی یعنی هر هغه څه چې ستا زړه غواړي ته د سره خبرې کولی شي په ورځ کې یو وارې دوه وارې درې وارې پنځه وارې یو بل دی شی دی ستا په سوچ کې ته بېروزګاره یې نن سبا بېروزګاري زموږ په ملک کې انتهایي ډېره زیاته ده نو چې ته بېروزګاره یې ته له ده پوښتنې کولی شي چې زما نوم دا دی زما تعلق له فلاني ځای سره ده زه یا تعلیم یافته یم یا انپړ یم یا څه ویلی سم یا نه سم ویلی لهذا زموږ دا معاشره ده زه یې ور وښیه بیا دا ورته وایي زما دپاره یو روزګار راوښی زه څه شي وکړم د روزګار چې ته پوښتنه ځینې وکړې دی تا ته مختلف آیډیاز درکوي مختلف سوچونه درکوي چې ته باید دا کار وکړې په دغه کې ګټه ده دا کار وکړې په دغه کې ګټه ده دویم خبره سوچ وامه چې هر زه لګیا یم زه 1000 روپۍ ګټم 20000 روپۍ ګټم باید چې زه د میاشتې 1,00,000 روپۍ وګټم زه بیا چیټ جی پی ټي ته ځم زه ورته وایم چې زه 1,00,000 روپۍ 1,00,000 روپۍ زه څنګه ګټلی سمه نو چیټ جی پی ټي تا ته وایي ستا هغه چې کوم کوالیفیکیشن دی تعلیم دی یا کار دی هغه ور وښیه دی تا ته وایي چې په دا طریقه باندې که ته لاړ سې هغه سوټ آیډیا ستا سره شیر کوي ته کېدلی شي چې 1,00,000 روپۍ وګټې ته له ده زه یو عجیبه سوال وکړه تا زه غواړم چې زه سپوږمۍ ته وخېږم سپوږمۍ ته ختم خو مشکل دی نه که له یو استاد ته دا سوال وکړي یو له انسان زه یو سوال وکړي هغه به تا ته خوشکه وکړي هغه دغه وایي چې زه ستا استاد یم ته په ما ټایم پاسې لیکن دی تا ته خوشکه نه کوي دی له تا زه دی ناراضه کېږي کله هم نه دی تا ته وایي او ماشاءالله تا خو ډېر ښه سوچ رااخیستی دی ولیکن ممکنه ده کېدلی چې که ته کوشش وکړې وبه شي
دا خو ډېر یعنی لوړ سوچ ده که ته کوشش وکړې دنیا ختلې ده کېدلی ستم وخېږي لیکن د ده پروسس دغه دی که چېرې ستا سره دا شان اویلیبل وي تا ته یعنې مثال کې طور پر د حکومت سات درکوي تا سره نور مراعات نو ته کېدلی شي سپوږمۍ ته وخېږي یعنې دی چې کوم دی یو هر جواب چې کوم دی تا ته یو پازیټیو طریقه باندې درکوي تا ته دا نه وایي چې ته غلط دا نسې کولی دا کله هم دا تا ته نه وایي د ده غټه خبره چې استاد تا ته 1 ګنټه قدر 2 ګنټې قدر راتلی شي بیا استاد ځي استاد ته د خوراک ضرورت دی استاد ته د شاک ضرورت دی استاد ته د پیسو ضرورت دی لہذا چیټ جی پی ټي چې کوم تاسو سره یو استاد دی دا استاد تاسو سره 24 ګنټې اویلیبل دی ته له ده پوښتنې کوه دی تا ته وایي تھینک یو تاسو ما دا پوښتنه وکړه څومره غټه خبره ده زه پوښتنه ځینې کوم دا وایي ډېره مهرباني تاسو ما دا پوښتنه وکړه که بل څه معلومات غواړې ما څه پوښتنه وکړه یو شی په یاد وساته چې د داسې کله پوښتنه کوي چې څومره په ډیپ کې څومره زیات معلومات ورکوي یعنی یو سوال چې کوم هغه چې څومره واضح وي په هغه رنګ دغومره دی چې کوم دی تا ته ښایسته جواب درکوي دغومره دی تا ته په ډیپ کې جواب درکوي یعنی چې سته وغواړې ستا منټور دی ستا استاد دی ستا د هر شي استاد دی ته د وغواړې نن یو مخکې زمانه کې دا و چې زموږ دپاره به د میت سوالونه چې کوم هغه به ډېر مشکل و نن ته دته د میت سوال ورکه په یو عجیبه طریقه یې تا درحل کوي بیا داسې هم نه مطلب یوه طریقه هم نه په 2-3 طریقو باندې تا جواب درکوي بیا که د یوه طریقه نه سوه خوښه یو سوال تا ځینې وکړئ ستا نه سوی خوښ ورته ووایه تا دویم وار دغه جواب راکړه دی تا ته دویم وار دغه جواب راکوي دریم وار دغه جواب درکوي حتی کې دا ورته وایه تا د دغه لس جوابه جلا جلا ماته راکړه دی 10 جوابه تا ته جلا جلا درکوي بله خبره دا دی چې دا د دنیا تقریبا په هر زبان کې تا ته جواب درکوي د دنیا په هر زبان کې تا ته جواب درکوي که هغه پښتو وي که پنجابي که سندي که اردو وي که انګلیش وي که نور داسې مختلف زبانونه وي دی تا ته چیټ جی پی ټي د تا ته جواب درکوي ستا سره خبرې کوي ته داسې سلام ورواچو دی تا د سلام جواب درکوي ته کله ورته وایې زه پریشانه یم دی تا داسې دروشي ولې پریشانه یې په څه شي پریشانه یې بابا ته کوشش وکړې یعنې هر هغه سوچ تا درکوي لکه یو ستا یو منټور یو ښه استاد چې تا ته هغه خبرې به کېدلی شي نه وکړي دویم ضروري خبره چې کوم دی په دا چیټ جی پی ټي کې تقریبا 4م ورژن دی چې را روان دی یو کمپنۍ چې کوم دی یو ورژن راوستی هغه دویم ورژن بیا مطلب دغه کوي لانچ کوي دریم ورژن چې کوم لانچ کوي 3.5 چیټ جی پی ټي 3.5 دا چې کله لانچ کړه دا کومې خبرې چې موږ وکړو دا ګرځ موږ په 3.5 باندې وکړي په 3.5 چیټ جی پی ټي چې کومه ده په دغه سره ته خبرې کولی شې ته ټیکسټ ورلیکلی شې ته جواب دا په لیکنې کې تا ته جوابونه درکوي یعنې ته به ټیکسټ یا لیکایي به ورلیکې بیا به درته دا ورلیږي هغه به تا ته مختلف جوابونه درکوي اوس د دغه نوی ورژن چې کوم دی دا اوس 2024 کې چې کوم رالی هغه چیز دی هغه چیټ جی پی ټي 4o چیټ جی پی ټي 4o دا بیا نوی ورژن رالی اوس د نوی ورژن او زاړه ورژن چې کوم موږ خبره وکړه په دغه کې به اوس فرق څه شی دی کې اوس موږ باید 3.5 استعمال کو که موږ 4 جی پی ټي چیټ جی پی ټي استعمال کو د دغه فرق دا دی 3.5 چیټ جی پی ټي چې کومه ده دا بغیر پیسو ته استعمالولی شي په دغه باندې یو چارجز نسته اکاونټ جوړ کړه اکاونټ به خپل کار کوي چارجز یې نسته شی یې نسته دا کوم 4o چې کوم راغلی ده دا بیا ستاسو پیډ یعنی دغه غواړي درځه چې ته به باقاعده کمپنۍ ته پیسې پیډ کړې د هغه بعده به دا ته استعمالولی شي آیا زه ولې اوس 3.5 4 کې نو انسانان خلق چې کوم دی هغه ولې باقاعده پیسې د دغه لپاره ورکوي د هغه فایده چې د هغه فایده په هغه کې چې کوم دی یو نوی فیچر چې کوم دی هغه راغلی دی مثلا له عدالته تا ته یو لیټر رالی یو خط تا ته موصول شوی اوس ته پریشانه یې دا خط چې کوم دی هغه په انګلیش باندې ده ټیک دی خط په انګلیش باندې دی ته اوس به دا پریشانه یې دا خط چې کوم دی دی چې شي په دغه کې لیکلی چې شي دی اوس د دغه فایده چې شي دا پیډ کوم ته چې پیسې ورکوي چیټ جی پی ټي 4o چې کومه دی 4 ورته ویل کېږي خاص کر نه 4 استعمالیږي دا 4 چې کوم دی دغه فایده دغه ده ته داسې وکړه د هغه یو تصویر واخه صفحه تصویر یې واخه په پی ډي اف کې دا ته په چیټ جی پی ټي 4 باندې اپلوډ یې کړه چې کله ته اپلوډ کې دی به دا چیټ جی پی ټي چې کومه ده دا ستا تصویر به دی ووایي هغه الفاظ باندې ریډ به کړي ځینې وبې لیکي جلا بیا په هغه مطابق باندې دی تا جواب درکوي چې دا شی چې کوم دی له فلاني عدالته
په دا کې راغلی دی د دغه سړي په نامه باندې کیس دی دا یې غوښتی دی یعنې کوم معلومات چې د اگر تا ته په خپل زبان کې سر د خلاصوي تا دا ورته وایي چې دا خو په انګلیش کې دی لیکن ما ته اوس په پښتو کې سر راخلاص کړه دی تا ته پښتو کې هغه تصویر وایي تا ته پښتو کې سر در خلاصوي او تا ته وایي چې ستا دغه دا لیټر په دغه باره کې راغلی تا ته مخکې به زما او ستا دپاره د یو مطلب د زموږ سټوډنټ دپاره به دا مسله وه کله به استاد یو شی وروښولی دی چې به کله کور ته رالی خاص کر د میټرک لیول اف ایس سی لیول هغه د یونیورسټي لیول چې کوم خالکان دي هغو دپاره مسله بیا دا وه چې هغه شی به ځینې ورک سو د ګوګل به هغه شی خاص پیدا کېدل نه دغه رنګه به نه و اویلیبل لکه څنګه چې ته غواړې دی اوس راتلی سي صرف هغه ټاپک دی ولیکې ټاپک دی هلته باقاعده وایس ورکه په 404 د چیټ جی پي ټي باندې ته وایس صرف ورکه په دا باره کې په پښتو کې ورته چې ماته یو لیکچر را جوړ کړه په هغه به دی ټوټل په ډیټیل باندې به دی تا ته لیکچر د جوړ کړي ته دا ورته وایه تا زما د شپږم کوشنیان دي په شپږم کلاس کې دي د دغه دپاره یو شی خبرې ماته وکړه چې دوی تربیت دپاره دی به د هغه رنګه هغه په مطابق باندې دا د دوی د عمر په مطابق باندې به دی مختلف تا ته به 1 2 5 10 سنټنس ولیکي یعنی دا یو داسې شی جوړ کړی دی چې زما او ستا له سوچ فکر زه بالکل بالای دی ما سره چې کوم دی که ته وغواړې چې زه دغه اسلامي مذهبي معلومات دا زه وغواړم په هغه باره کې هم دی تا ته مکمل معلومات درکولی شي د قرآن پاک باره کې معلومات حال ځینې وکړه دی به تا ته په ډیټیل سره د هغه د ستا په زبان کې د هغه معلومات درکړي دغه رنګه ده چې ته وغواړې هغه شی دی تا ته جواب درکولی شي خو لیکن په دوو شیانو کې لکه صحت سوی مذهب سوی اسلامي معلومات چې ده په دغه کې موږ لږ حساس اوسو که موږ چیرې د دې د معلوماتو پوښتنه وکړو باید چې په هغه باندې بیا موږ یو بل دا چا سره ریسرچ وکړو باندې مطلب یو عالم سره یو ډاکټر سره په هغه باندې بیا موږ لږ مشوره وکړو ځکه مشین چې کوم دی هغه غلطېدلی هم سي نور چې کوم کار موږ نه خو هغه موږ مکمل کار ځینې اخیستلی شو کله چې چیټ جی پي ټي 3.5 4 دغه سره دغه ته پونچ بیا لږ مشکله و څنګه و لږ مشکله و مشکله ځکه و نن سبا خلک چې کوم دی هغه زیاتره چې کوم دی د سوشل پیکیجز استعمالوي سوشل پیکیجز هغه ځینې چې په هغه کې ته یا واتساپ استعمالولی شي یا فیسبوک استعمالولی شي یا نور داسې سوشل چې کوم پلیټ فارم دی هغه استعمالولی شي نو دا دغه چیټ جی پی ټي چې کومه دی د هغو دپاره لږ پریشاني شته ورته ځکه هغه یا چې کوم پیکیج دی هغه نسې اچولی یا نور مسلې ورته بیا نو په دغه باره کې یو بل انقلابي کار چې کوم کړی دی هغه چې د میټا ای آی کړی دی میټا ای آی چې دی میټا ای آی کوم دی دا کمپنۍ ده د فیسبوک انسټاګرام او نور داسې مختلفو پلیټ فارم چې واتساپ دا یوه کمپنۍ ده له هغه سره دا ګډ پلیټ فارم چې کوم دی له ده سره دی د یو کار وکړي لکه اوس ما ستاسو اول وویل چې دغه کې زموږ دپاره ډېر مسلې مسایل وو زموږ به یوه پوښتنه کوله یو شی به م کوله اوس زه په واتساپ کې ګورم ګرځم چې ما د یو شی په سوچ کې یو سوال رالی زه به ځم واتساپ به بندوم چیټ جی پي ټي ته به ځم نو د دغه پلیټ فارم میټا ای آی په مطابق میټا ای چې کوم خپل افیشل د ویب سایټ باندې ورکړي دی هغه دی دا وایي چې موږ چې دا کار وکړي د میټا ای آی چې کوم دومره انقلابي کار چې موږ وکړي هغه موږ له دا وجې وکړي یو انسان په فیسبوک کې لګیا ده یو شی لیکي یو شی وایي لیکن دته یو سوال رالی یو جواب دی غواړي دی به چیرې ځي دی به یا ګوګل ته ځي یا به چیټ جی پي ټي ته ځي موږ غواړو چې دی هلته نه شي ولاړ په دغه فیسبوک کې دته جواب دغه شي یعنی موږ په دغه فیسبوک کې دی ته اویلیبل کو دته اوس د میټا ای آی فایده چی شو فایده دا سو ته په واتساپ کې لګیا یې ته خپل واتساپ فیسبوک انسټاګرام دا چې کوم د اپډیټ کا کله چې دا اپډیټ کو تا بیا سرچ ته ولاړ سرچ انجن بالا چې ته کله شی کې ورلیکې په هغه کې به دا یو شی به ذهن کې ساتي فلحال په دغه کې ډېر زبانونه چې کوم دي نه دي انسټال شوي فلحال ته صرف په انګلیش باندې دغه سره خبرې کولی شي انګلیش کې ټیکسټ ورلیکلی شي په انګلیش کې ته یو پکچر به جوړولی شي دته دا ویلی شي دا قسم یو پکچر را جوړ هغه پکچر در جوړوي هغه ته لوګو در جوړوي هغه مختلفه شیان چې کوم دی هغه ته په منټو سکینټو کې در جوړوي او دغه کې چې کوم دی په میټا ای آی کې چې کوم دی دا هغه یو غټ کار داس وي چې تا دپاره سوشل پیکیج چې کوم دی هغه کار کوي اوس فایده دا بیا په سایټ ته یا په سرچ کې سرچ انجن چې کوم ده په سرچ انجن کې که ته څه غواړې هغه شی ورولیکه هغه به ډایرکټ لاندې چې کوم دی تا ته خپل جواب راولي په جواب چې اوکې کې دی ډایرکټ میټا ای آی ته دی هلته چې د دوی کوم بوټ ده په هغه بوټ سره ته خبرې کولی شي یا به داسې په واتساپ کې په سایټ کې یو داسې نشان ګول نشان چې کوم دی یو داسې شاینینګ کوي د ښایسته دغه دی نشان
لاندې آپشن دی دغه آپشن باندې به ته وکې کې د آپشن چې کله تا وکې کوي دا به دارنګه یو شی ته د خلاص لکه ته چې له یو چا سره واتساپ کوي لکه مطلب یو نمبر باندې ته واتساپ کوي هغه څه خبرې کوي دا به هم تا د نمبر رنګه یو واتساپ هغه سرچ انجن به تا ته راځي په هغه کې به ته شی ولیکې ما درته چې دا به تاسو په انګلیش کې ورته لیکئ هغه ته چې سوال ولیکئ دی تا ته جواب درکوي په هغه منټ کې جواب درکوي او دغه فایده هم دا ده چې دا تا ته اپډیټ کار درکوي اپډیټ چې کوم دی مطلب نن یو څه سوي دی نن یو واقع سوي ده ته ورسره دغه پوښتنه وکړه چې دا باره کې دا ستا څه معلومات لري که نه لري دی به تا ته یو په هغه باره کې لږ معلومات درکړي دویم به دا شی وکړي د هغه سره چې کوم یو لینک به تا ته مهیا کړي چې په هغه کې نور ډیټیل چې کوم یو ښه ډیټیل پکښې لینک به هم د ګوګل درکړي او لږ معلومات به هم درکړي نن موږ په آرټیفیشل انټیلیجنس AI سوای چیټ جی پی ټي سوا په هغه کې چې کومه ډیټا پکښې ده دغه رنګه زموږ هغه میټا AI سوا ډیفرنس 3.54 میټا AI کې چې کوم ډیفرنس پکښې دی کوم فرق پکښې دی موږ استعمالولی سو څنګه فایده ځنې اخیستل په دا ګردو باندې موږ خبرې وکړې هیله لرم چې تاسو سر خلاصوئ او مزید چې نوي ویډیو دپاره زموږ سره اوسئ الله امان